د متعال خدای په سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زه فضل ربیع احمدی یم او د نن ورځې په پروګرام کې مې تاسو ته د حافظې د پیاوړتیا په هکله باندې موضوع چمتو کړې ده. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. ډیری کسان د خپل حافظې د ضعیفوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي چې نه یوازې دا چې درسونه مو له یاده وځي، بلکې کله چې د یو کار د کولو لپاره حرکت وکړو نو لږ وروسته مو له یاده وتلي وي چې څه مو کول او د څه شي اراده مو لرله. دې ډول ناروغۍ ته د الزایمر ناروغي وایي. څېړنو ښودلې ده چې د کتاب لوستل د انسان په مغز باندې ډیره مثبته او قوي اغیزه کوي. تاسو کولای شئ چې د خپل ذهن په حرکت راوستلو سره د عقل د زوال او د الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسئ. هغه کسان چې د کتاب له لوستلو، د الله جل جلاله د نومونو له ذکر، د قرآن کریم د آیاتونو له تلاوت، د متقاطع کلمو د جدولونو له ډکولو او داسې نورو زیاتو مثبتو ذهني فعالیتونو سره مینه او لیوالتیا ولري، په ډیره لوړه فیصدي به د الزایمر د ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي. او د دې یو دلیل دا دی چې د روحي آرامتیا ترڅنګ څومره چې د انسان مغز په حرکت باندې راځي، هغومره یې ځواک زیاتیږي او نه پرېږدي چې خپله توانایي له لاسه ورکړي. ورزش د بدن د نورو عضلو په شان د مغز د پیاوړتیا او روغتیا سبب کیږي. د کتاب لوستل، ذکر، تلاوت او داسې نور مثبت ذهني فعالیتونه تر ټولو غوره تمرینونه او ورزشونه بلل شوي دي. هر کله چې تاسو یو کتاب لولئ، د هغې تنظیمات، فصلونه، عنوانونه، داستانونه، کرکټرونه، تاریخونه او داسې نور زیات څیزونه باید ستاسو په یاد پاتې شي. کله مو چې مغز دا زده کړل چې دا هر څه باید په یاد وساتي، همدغه د حافظې د پیاوړتیا او ځواک سبب کیږي. له توجه څخه مو مننه. هیله ده چې تر بیا پورې په ټولنه کې حد اقل د یو ښه انسان په توګه باندې ژوند وکولای شئ. ښه انسان یعنی دا چې د ځان د ګټې په خاطر بل هیچا ته ضرر ونه رسوي. تر بیا پورې ښې چارې.